اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعراف مکی صورت تے 206 آیتونه او سلیری شروکوګانې پدې کې دي. نو راځي چې لفظي ترجمه باندې شروع وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. مخکې مونږ ویلو چې دا حروف مقطعات دي. د دې په صحیح معنی باندې الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى رسول خپويږي. کتاب دا قرآن یو کتاب دی انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی تا ته فلا یکن پس ندی وی فی صدرک استا په سینه کې حرج منه ستنګی د وجنا لتنذر به د پاره د دې چې او يروي تو په دې سره وذکر او نصیحت وی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. اتبعوا پیروي کوي تاسو ما انزل الیکم من ربکم هغه څه چې نازل کړی شوی دی تاسو تاسو د رب د جانبنا ولا تتبعوا او تاسو پیروي مکوي من دونه د هغه نه سوا اولیاء د نورو دوستانو یعنی د نورو معبودانو. قلیلا ما تذکرون ډیر لګ دی قلیلا ډیر لګ دی ما تذکرون هغه چې تاسو نصیحت قبلوي یعنی نصیحت قبلون کې پتا سو کې ډیر لګ کسان دي. وکم من قريه او سمره د کلونا اهلکناها هلاک للمونګه دوی لرا یعنی سمره د کلونا یعنی اهل دغه کلونا اوسیدونکو دغه کلونا هلاک للمونګه فجاءها نو پس راغلو په دوی باندې بأسنا عذاب زمونګه بیاتن د شپې او هم قائلون یودی د غرمه او د کیدونکي ودی د قیلوله کوونکی ودی د په وخت د غرمه کې او د کیدونکي. فما کان دعواهم پس نوا دعوه د دوی نو خبره د دوی اذ جاءهم بأسنا هر کله چراغلو دوی ته عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا چې او ویل دوی انا كنا ظالمین بشکا ومونږه ظالمان. فلنسألن الذين پس خامخا مونږه به تاسو کو د هغه کسانو نه ارسل الیهم چې لیګلی شوی دی الیهم دویتا ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس به وکړو د رسولانو نه هم یعنی هغه کسان چې هغه ته رسولان لیګلی شوی دي هغه نه هم او کوم پیغمبران چې لیګلی شوی دي هغه نه به هم تپوس وکړو. فلنقصنا بیا به مونږ بیان کو علیهم دویتا حقیقت به بیان کو دویتا بعلم فعلم سرا وما كنا غائبین او نو مونږه غائب. والوزن او وزن طول د عملونو یوم اذن په دغه ورځ باندې الحق د حق دی. فمن ثقلت موازینه پس هغه څوک چې درنې وي تلې د نیکو د هغه فاولئک هم المفلحون نو دغه خلق هم دی کامیاب دي. ومن او هغه څوک خفت موازینه چې سپکی وي تلې د نیکو د هغه فاولئک الذین نو دغه خلق هغه کسان دي خسروا انفسهم چې په نقصان کې اچولیو انفسهم دوی ځانونه خپل بما كانوا خسروا چې دوی په نقصان کې اچولیو انفسهم ځانونه خپل بما كانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د هغه سوچ چې دوی زمونږه په آیتونو باندې ظلم کوونکی زمونږ د آیتونو سره به نه انصافي کوله. ولقد مکناکم او خامخه په تحقیق سره مونږه زید استوګنه درک تاسو ته فل ارض پزمکه کې وجعلنا لكم او مونږه جوړ کړل تاسو د پاره فيها پدې کې معائشه سامان د جن. قلیلا ما تشکرون ډیر لږ چې تاسو شکر ادا کوئ.